سلام علیکم ستړي مشئ. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د نن ورځې درس د زمانونو یا سایت فورمن په هکله باندې ده. زمانونه ښیي چې یو عمل څه وخت ترسره شوی ده، لکه احمد کور ته ځي، احمد کور ته لاړه، احمد کور ته تللی و، یا احمد به کور ته لاړ سي. دغه ته وایي زمانونه. په جرمني ژبه کې دغه زمانونه یوازې شپږ دانې دي. لرې ماضي یا پلوس کوامپرفکت، نږدې ماضي چې پکې دوه زمانونه دي، پرفکت او پریتیتوم. دا دواړه یو ډول دي. اوس مهال پریزنس او راتلونکی مهال چې پکې دوه زمانونه دي، فوتوغ 1 او فوتوغ 2. په روزمره خبرو اترو کې تر ټولو زیات پریزنس او پرفکت کارول کیږي، هم د تیرې زمانې لپاره، هم اوس او هم راتلونکي زمانه په همدې باندې کارول کیږي. موږ به په د هر زمان باندې جلا جلا خبرونه ولرو، نو چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن هم کېکاږئ ترڅو هر کله موږ نوې خبرونه جوړو تاسو ته احوال درسي. نن یوازې په پریزنس باندې خبرې کوو یا د اوس مهال زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. das Präsens یا اوسنی زمانه. دا زمانه چیرته کارول کیږي؟ لومړی د یو جاري عمل د بیانولو لپاره، لکه علی schreibt eine E-Mail. علی یو ایمیل لیکي، لګیا ده یو ایمیل لیکي. دغه د عمل د اوس روان د جریان لري. دوم د یو حقیقت یا عادت د بیانولو لپاره، لکه Deutschland ist in Europa. جرمنی په اروپا کې ده، دا یو حقیقت ده. یا ich arbeite jeden Tag. زه هر ورځ کار کوم. jeden Tag هر ورځ، دا یو عادت ښکاره کوي. دریم یو عمل چې له یوې معینې مودې راهیسې جریان ولري، لکه احمد lernt seit 2 Jahren Deutsch. احمد له 2 کلونو راهیسې جرمني ژبه زده کوي. seit 2 Jahren له 2 کلونو راهیسې. عمل 2 کاله مخکې شروع شوی، تر دې ننه پورې روان ده او اوس هم روان ده. دغه عمل ښکاره کولو لپاره هم das Präsens پکارېږي. او څلورم د راتلونکي زمانې لپاره هم das Präsens نه کار اخیستی سو، لکه ich kaufe morgen einen Laptop. زه سبا ته یو لپټاپ اخلم. په لاندې ډول هر هغه عمل د ښکاره کولو لپاره چې په پښتو ژبه کې موږ کولی سو اوسنۍ زمانه وکاروو، په جرمني ژبه کې هم das Präsens کارولی سو. د زمانونو د سمې زده کړې لپاره تر ټولو ضروري برخه هغه د فعل گردان یا ورب کنیوګاسیون ده. فعلونه په 2 ډولو دي، regelmäßige Verben یا باقاعده فعلونه او unregelmäßige Verben یا بې قاعده فعلونه. باقاعده په دې معنی چې د گردان لپاره خاصه قاعده سته او فعل د گردان په وخت کې هماغه قاعده تعقیبوي. او unregelmäßige د دې برعکس چې خاصه قاعده نه لري. راځي په تفصیل سره اول regelmäßige زده کو او بیا unregelmäßige. لومړی regelmäßige Verben یا باقاعده فعلونه. لکه څنګه مو مخکې ویلې، دغه فعلونه د گردان لپاره یو منظمه قاعده او قانون لري. د بیلګې په ډول دغه فعل راخلو، machen. څنګه پوه سئ دا باقاعده فعل ده؟ له بده مرغه داسې کوم څه نشته چې موږ د هغې له مخې وپېژنو چې یو فعل باقاعده ده که بې قاعدې. دا باید همداسې زده کړو. خو په لنډ ډول ووایم چې بې قاعدې فعلونه یوازې 200 دانې دي، نور ټول فعلونه باقاعدې دي. machen یو بې قاعدې فعل ده. دا انفینیتیف حالت کې ده. انفینیتیف یعنی د فعل اصلي حالت یا د فعل عادي حالت. موږ چې هر فعل زده کوو په عادي حالت کې زده کوو. په جرمني ژبه کې ټول فعلونه په آخره کې یا ان اخلي یا ان. د دغه فعل د گردان لپاره موږ دغه معلوماتو ته اړتیا لرو. erste Person Singular. لومړی مفرد کس چې کېږي ich. zweite Person Singular دویم مفرد کس چې کېږي du. dritte Person Singular دریم مفرد کس چې کېږي er sie es. erste Person Plural لومړی کس جمع چې کېږي wir.
zweite Person Plural دویم جمع کس چې کېږي ihr. dritte Person Plural او دریم جمع کس چې کېږي sie او رسمي زی. اوس چې موږ وغواړو دغه د ماخن فعل دا گردان کو د دې دغه ان چې په آخره کې دا ترېنه لرې کوو پاتې کېږي مخ. دې ته وایي د فعل اصلي برخه یا د فعل ریښه Wortstamm. دا ټول راخلو دلته لیکو یوازې د ان په ځای د ich لپاره کارول کېږي ich mache. د du لپاره du machst. sie es macht. wir machen. ihr macht. sie machen. د ټولو باقاعده فعلونو لپاره همدغه وروستۍ برخه د فعل په دغه ډول باندې تغییر کوي. دا باید په همدې ډول باندې حفظ کړئ او زده یې کړئ. د یو بلې بېلګې په ډول یو بل فعل راخلو kaufen پیرل یا اخیستل. ich kaufe. du kaufst. sie es kauft. wir kaufen. ihr kauft. sie kaufen. من کولی شو له همدغه فعلونو نه مکمله جمله هم جوړه کړو. د بېلګې په ډول ich kaufe ein Auto. زه یو موټر اخلم. du kaufst ein Auto. ته یو موټر اخلې. همدارنګه نورې کلمې هم پکې اضافه کولی سو. sie es kauft heute ein Auto. هغه نن یو موټر اخلي. heute نن. wir kaufen morgen ein Auto. موږ سبا ته یو موټر اخلو. morgen هماغه موضوع ده چې په دې زمان په das پریزنس باندې کولی شو موږ راتلونکی هم بیان کو. wir kaufen morgen ein Auto. ihr kauft gerade ein Auto. هغوی همدا اوس یو موټر اخلي. همدا اوس جاری عمل ښکاره کوي. gerade همدا اوس. sie kaufen nichts. هغوی هیڅ شی نه اخلي. باقاعده فعلونه یا regelmäßige Verben آسانه دي. درځئ unregelmäßige Verben زده کو. unregelmäßige Verben یا بې قاعدې فعلونه یوازې 200 دانې دي. په ټولې جرمني ژبه کې تقریبا 200 دانې دي. او له بده مرغه چې ټول ضروري فعلونه هغه چې په ورځني ژوند کې ډېر کارول کېږي اکثره unregelmäßige دي. د بېلګې په ډول sein. ich کېږي bin. ich bin. du bist. sie es ist. wir sind. ihr seid. sie sind. دا نو هیڅ قاعده نه لري. مجبوره چې په همدغه ډول باندې حفظ کو. دویم unregelmäßige Verb دا haben. ich habe. du hast. sie es hat. wir haben. ihr habt. sie haben. د haben د گردان وروستي توري هم چې وګورئ د باقاعده فعلونو په رقم باندې دي. بغیر له sein نه نور ټول unregelmäßige فعلونه په همدغه تورو باندې گردان یې په همدغه تورو باندې ختمیږي لکه څنګه چې په regelmäßige فعلونو کې ول. بیا نو ولې دوی ته بې قاعده فعلونه وایي یا unregelmäßige؟ که تاسې پام وکئ په دویم مفرد شخص او دریم مفرد شخص کې تغییرات راغلي دي. د ورب یا د فعل اصلي برخه یا ریښه کې تغییرات راغلي دي. du hast کې دغه د haben b نسته. همدارنګه hat کې هم د haben b نسته. بل فعل ده sehen. ich sehe. du siehst. sie es sieht. wir sehen. ihr seht. او sie sehen. دلته هم وګورئ یوازې په do او sie es کې دا unregelmäßige دي. یو وکال توري تغییر کړی ده. I ته تبدیل شوی ده.
تقریبا په ټولو unregelmäßige فعلونو کې یوازې په دویم مفرد شخص او دریم مفرد شخص کې دغه فعل بې قاعدې وي. بل فعل ده schlafen، ویده کېدل یا خوب کول. Ich schlafe، du schläfst، er sie es schläft، wir schlafen، ihr schlaft، sie schlafen. دلته هم هماغه قصه ده. بل فعل ده waschen. Ich wasche، du wäschst، er sie es wäscht، wir waschen، ihr wascht، sie waschen. بل فعل ده fahren، موټر چلول. Ich fahre، du fährst، er sie es fährt، wir fahren، ihr fahrt، sie fahren. بل بې قاعدې فعل ده helfen. Ich helfe، du hilfst، er sie es hilft، wir helfen، ihr helft، sie helfen. بل فعل treffen. Ich treffe، du triffst، er sie es trifft، wir treffen، ihr trefft، sie treffen. دا ول ټول هغه ضروري معلومات چې د das Präsens زمانې لپاره په کار راځي. خدای دې وکړي چې دغه درس نه مو یو څه زده کړي وي. که فکر کوئ چې دغه خپرونې ستاسو لپاره ګټورې دي او یو څه زده کولی شئ، نو ویډیو لایک کړئ، خپل نظرونه او وړاندیزونه هم راسره شریک کړئ ترڅو د دغه خپرونو په لا ښه والي او پرمختګ کې تاسې هم برخه واخلئ. تر بلې خپرونې تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم.